السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو زه سمیلا صافم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل په نننۍ ویډیو کې لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په تمنیل کې وکتل چې زموږ په حافظه کې دوهمه حافظه هم اضافه شوې ده لکه په کمپیوټر کې چې 2 ډرایفونه وي نو دغه مشکل موږ او تاسو ته راولاړ شوی دا څنګه غواړو چې حل کړو راځم په ویډیو کې ښیم تاسو ته مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم که چیرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي هیره دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم ده ټیک پښتو په نوم دی هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ د داسې خوندور او ښایسته ویډیوګانو لپاره د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هېروئ راځو د ویډیو په طرف ګران ملګرو کله چې تاسو خپل موبایل فایل خلاص کړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغلته لیکل شوی چې ډول مسنجر او دلته تاسو سره یو بل حافظه وي او دلته تاسو سره بل حافظه وي په دې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو سره بیل فولډر وي او که چیرته په انټر باندې موږ دلته کلیک وکړو دلته وګورئ چې انټرنل سټوریج په دې که چیرته موږ کلیک وکړو نو موږ سره دلته بیل فولډرونه وي د دغه جنجال نه به څنګه ځان خلاص کړو په دې که ګوته فشار ونیسو نو ډیلیټ کیږي هم نه که دې ځای نه چیرته موږ دا ډیلیټ کړو نو ډیلیټ هم شي خو دلته موږ سره دغه ډول مسنجر دا موږ سره نه ختمیږي نو دا به څنګه ختمو دا ګران ملګرو د سیټنګ څخه ختمیږي هغه ختمیږي کله چې موږ په فیسبوک په موبایل کې 2 فیسبوک 2 واتساپ او 2 مسنجر وکارو نو دغه حافظه موږ سره په پیدا شي په دې سامسنګ موبایلونو کې داسي نو دا بیرته له منځه وړلو طریقه دا ده کله چې تاسو هغه دویم واتساپ او دویم فیسبوک لرې کړئ نو بیا تاسو کولای شئ چې دا هم لرې کړئ خو که هغه تاسو ډیلیټ هم کوئ نو ډیلیټ کوئ همغه سیټنګ نه بیرته نو بیا دلته دا تاسو سره پاتې وي دا به څنګه غواړو چې لرې کړو نو تاسو به خپل موبایل سیټنګ خلاص کړئ او بیا به تاسو راشئ ایډوانس تاسو به راشئ دلته ایډوانس فیوچرز ته ایډوانس فیوچرز ته چې کله تاسو راغلی په دې به تاسو کلیک وکړئ او بیا هم همغه ډول مسنجر ته به تاسو دلته راشئ ډول مسنجر په دې به کلیک وکړئ تاسو سره دغلته کوم شیان چې تاسو 2 ځلتي فایل کړي ما هغه ډیلیټ کړي خو هغه حافظه ما سره پاتې وه نو دلته تاسو په لومړی سر کې راځي هغې نه به ټیک مار لرې کړئ 2 واتساپ 2 مسنجر چې وي هغه به دې ځای نه تاسو سره ان انسټال شي همغه ځای نه تاسو سکرین د مخې نه ان انسټال کولی شئ خو هغه حافظه چې موږ سره دلته پاتې ده غواړو چې دا له منځه یوسو په دې به بیا تاسو څنګه له منځه یوسئ دغه 3 نقطو باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو دلته به ورته ووایئ چې ډیلاټ دلته به ورته وبخئ ورته ووایئ چې ډیلیټ آل مای ډیټا نو کوم چې په دې ډول مسنجر کې تاسو سره څه ډیټا وي دغه دوهم واتساپ دویم مسنجر نو هغه تاسو سره دلته وي نو که غواړئ چې هغه ډیټا خپل لومړی ولېږئ ځان ته په انټرنل سټوریج کې په دې لومړی ځای کې دلته تاسو کتلی شئ په دې ساحه کې دلته یې ولېږئ او بیا دا له منځه یوسئ صحیح ده نو څه به وکړئ دلته به ورته ووایئ چې ډیلیټ آل مای ډیټا په دې به تاسو کلیک وکړئ او دا به چې شي ډیلیټ شي نو ډیلیټ باندې کلیک وکړئ لږ وخت به ونیسي دا به چې شي ډیلیټ شي او بیا زه تاسو ته اوس حافظه ښیم تاسو به د هر څه لرې کې بیرته به دلته راشئ مای فایلز په دې به کلیک وکړئ تاسو سره به هغه دومه حافظه چې شوې وي هغه به تاسو سره لرې شوی وي دلته به اوس موږ سره موجود نه وي نو دا هغه وخت پیدا کېږي کله چې تاسو دوهم فیسبوک په خپل موبایل کې انسټال کړئ یا دویم فیسبوک مسنجر یا واتساپ نو هغه وخت چې هغه واتساپ او مسنجر ډیلیټ کړئ نو دا تاسو سره پاتې وي په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغه ډیلیټ کړئ نو زموږ نننۍ ویډیو همدې لپاره ځانګړې شوې دغه طریقه تاسو ته تر څو وښیم چې دې نه څنګه یې غواړئ چې ډیلیټ کړئ نو ډیلیټولی هم شئ نو که چیرته تاسو بیا هم پوه نه شئ کوم پوښتنې یا غوښتنه لرئ د کمنټ په برخه کې موږ ته ووایاست په 40 ساعتو کې دننه د هغې جواب به موږ انشاءالله درکوو نو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي زموږ نوې ویډیو همدومره تر بلې ویډیو تاسو په پاک رب سپارم د الله په امان